سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې تل د زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو دوشنبه د 1415 هجري لمریز کال د اسد یا زمري شپږویشتمه چې د 2016 زیږدیز کال د اګست له 18 سره برابره ده. تاسې تل د زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستان سره پر مرستو د اروپا د پارلمان غړي ټینګار نن یومن ویلي د افغانستان مرستې باید کمې نشي. اسلامي امارت ته د جمعه خان فاتح تسلیمیدل. جمعه خان فاتح په بدخشان کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی. او د روغتیا وزارت د پولیو ضد واکسین د کمپاین له پیلېدو خبر ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. هانا نیومن ویلي د افغانستان مرستې باید کمې نشي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي نړیواله ټولنه باید د مرستو له لارې د اسلامي امارت د بدلون تمه ونه لري، بلکې د افغانستان له خلکو سره د خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نیومن له جرمنۍ رسنۍ فرانکفورټر روندشاو سره مرکه کې ویلي جرمني او اروپایي ټولنه باید خپل مرستې کمې نه کړي او د ښځو خپلواکو رسنیو زده کړو او بشري حقونو د مدافعینو ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړې چې په 2022 کال کې د جرمني له لوري افغانستان ته مرستې شاوخوا 108 میلیونه یورو وي، خو په 2015 کال کې نږدې 50 میلیونه یورو ته راکمې شوي دي. نیومن همداراز د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د مرستو دوام مهم دی. جمعه خان فاتح په بدخشان کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی. یو شمیر سرچینې رسنیو ته وایي د زابل د والي پخوانی مرستیال جمعه خان فاتح د بدخشان د نصیب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی. د راپورونو له مخې فاتح هغه مهال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی چې د هغه پر وسله والو د محاصرې کړۍ تنګه شوې وه. راپورونه زیاتوي چې د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم د جمعه خان او د هغه د وسله والو د تسلیمیدو لپاره نصیب ولسوالۍ ته تللی و. د معلوماتو له مخې تمه ده چې د جمعه خان فاتح اړوند ټول وسله وال کسان بې وسلې او وسلې یې راټولې شي. د روغتیا وزارت د پولیو ضد واکسین د کمپاین له پیلېدو خبر ورکړی. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ویلي چې د پولیو یا ګوزڼ واکسین کمپاین د روان 2016 کال د اګست میاشتې په 18 پیل شو چې موخه یې د پولیو ناروغۍ د وروستیو مثبتو پیښو پر وړاندې چټک غبرګون او د ویروس د لا خپرېدو مخنیوی دی. د نوموړي په وینا په دغه کمپاین کې به د 5 ولایتونو ننګرهار، کونړ، کابل، هرات او فراه اړوند په 19 ولسوالیو کې 2,581,930 ماشومان واکسین شي. شرافت زمان زیاته کړې چې د یاد کمپاین په لړ کې به د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې له زیږون تر 950 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو واکسین او له 4 تر 950 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو جذبي زرقي واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. اوچا ویلي میلیونونه افغانان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک د اقتصادي ستونزو، اقلیمي بدلونونو او بې ځایه کېدو له امله لا هم پر بشري مرستو تکیه کوي. اوچا زیاتوي چې بشري مرستندویه ادارې د ژوند ژغورنې مرستې رسوي، خو د بودیجې کمښت د بشري مرستو د پراخولو کچه محدوده کړې ده. او وروستی خبر هم ده چې عطاالله عمري د اقتصادي همکاریو غونډې لپاره بیلاروس ته ولاړ. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست عطاالله عمري د 14 کسیز پلاوي په مشرۍ بیلاروس ته سفر کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې عمري به په بیلاروس کې د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د ګډ کمیسیون په 2مه غونډه کې برخه واخلي. د افغان پلاوي 15 ورځنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د ګډو همکاریو د پیاوړتیا پر موضوعاتو متمرکز وي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 news 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.